سورة نحل آیت نمبر 90 سورة وشوي د دې آیت تشریح شروع ده ځکه علما فرمایي چې دا آیت چې دی نو دا آیت یو جامع معنی آیت دی او په دې آیت کې ټول دین راجم دی د کولو کارونه د نه کولو کارونه دا ټول پکې چې کم دی نو راجم دی نو دا ذکر کوي دی کې یو لفظ عدلو چې یو ورځ د هغې تفسیرو دویم لفظ پکې احسانو دا د کولو کارونه او پرون د دې تفسیر تیرو نن و ایتاء ذی القربا دریم سیز دی ایتاء ذی القربا د اهتمام شان د وجنا خالص د حقوق العباد د پاره راوړلو عدل او احسان کې حقوق العباد داخلو ضمنن او دې بیا حقوق العباد د پاره راوړو لیکن ټکی سره قریبی رشتہ داران اولګول قریبی رشتہ دارانو ته ورکول مال دولت دا غي ضرورت دا پوره کول خرچ خوراک ورکول دا په انسان باندې حق دی د دې به د انسان نه تپوس کیږي یو قریبی رشتہ دار دی بے وسره روزګاری نشتا بال بچ ډیر دی خرچ ډیر دی آمد کم دی بل داغه رشتہ دار دی داغه وستا او داغه آمد ډیر دی او خرچ کم دی دی به داغه سره تعاون کوي امداد بکوي وفي اموالکم حق للسائل والمحروم ستاسو په مالونو کې د سوالګری حق شته د محروم حق شته محروم چاته وي چې هغه ته الله سني ورکړي الله محروم کړي دا د مالدار امتحان دی دا د رشتہ دار امتحان دی دا د گاونډي امتحان دی دا د تعلقدار د یار دوست امتحان دی د دې سیس به خیال ساتي ایتاء ذی القربا راوړو ایتاء وی ورکړی تا دې کې ار یو سیس داخل شو کور نشته نو کور به ورله ورکې کستا په وس کې دغه شانتي سورلې نشته نو سورلی به ورته ورکې چې ستا په وس کې د ضرورت خوراک دا به کم دینو پوره کې خوراک ساک به پوره کې بیا قربا یو ټکی دی چې دا د قریب نه دی مراد ته نه قریبی رشتہ داران دي قریبی رشتہ دارانو کې څوک دي د ټولو لومبني پدې کې مور او پلار دي دا د انسان د لپاره قریب دي بال بچ دي بچی دي دا د انسان د لپاره قریب دي رونه خويندې دي دا د انسان د لپاره قریب دي رویرونه رویروي خوراینا خورزي د تر زامن د ماما زامن د ترور زامن د ماسی زامن دا قریبی رشتې دي ماماګان دي ترونه دي رویرونه دي دا ټول په دې کې چې کوم دی داخل دا ایتاء ذی القربا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نا تپوسو شو چې زما قریبی رشتہ دار دی زه د هغه قریبی رشتہ دار سره خیر ښېګړه کولی شم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمای د قریبی رشتہ دار سره چې خیر ښېګړه وکړي الله به تا ته 2 اجر درکوي 2 قسمه حقوق به الله ستا د اوږو نه کوزوي یو د خپل ولې او بل تا چې کوم دی نو خیر ښېګړه وکړله ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل داغه او قریبی رشتہ دارو داغنو مستح بن اساسه مستح داغنو مستح
عائشہ رضی الله تعالی عنها باندې چې کم تهمت لګېدلی لګولې خو منافقینو خو بیا خبرې خلک کوي که نه خبرې خلک کوي یو سړی مخلصي داسې تیریږي خلک ولاړي خبرې کوي دی ورسره ودرېږي بس دیم پکې خوله ګډه کي دیم وی یاره اوجي داسې به نو دا خبره بس راشي د په سر هم راشي مستح بن اساسم داسې خبره کړې وه دا مستح د ابوبکر صدیق رضی الله عنه خورئي خو نه خو د خورئي په شان دی ځکه د مستح مور چې وه ام مستح هغه د ابوبکر صدیق د تره یا د ماما لور وه نو دا هم د خور په شانتي د دې بچي هم خورئي نه ګڼلی کېږي داسې وه ابوبکر صدیق رضی الله عنه به په ډېرو خلکو خرچې کولې د کور ټول راشن به ورته پوره کولو او بس سړي به خپل جهاد او تبلیغ کې مصروف و په هغې کې مستح بن اساسم کله چې مستح دغه خبرې عایشه رضی الله تعالی عنها پسې وکړي نو معاشره ده چې داسې چا سره وشي نو بیا خو پې لګیم نه نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه قسم وخوړلو وی زما دې په الله قسمی چې په دې مستح باندې خو به بیا خرچه ونه کړم دله خو به بیا ورنه کړم ځکه چې دا زه ورسره څه کوم دا ده راسره څه وکړه زه ورسره احسانات کوم دی په ما الزام لګوي دی زما د عزت پسې شو منافقانو خبرې کولې نو دم وکړلې الله تبارک وتعالی په صورت نور کې آیت نازل کو او وی فرمایل ولا یعتلی اولو الفضل منکم والسعه پتاسو کې د فضل او د پراخې خاوندان د قسمونه نه خوري ګوره اشارت النصر د نص ثابت شوله چې ابوبکر د فضل خاوند دی ابوبکر افضل دی الله وی ولا یعتلی اولو الفضل قسم د نه خوري د فضیلت خاوندان والسعه او د پراخې او د مال دولت خاوندان د سنا ان یؤتو اولی القربا چې ورکی قریبی رشتہ دار ته چې کم دینو سو قریبی رشتہ دار باندې خرچو کی د دې خبر نه د قسم نه خوري ولی الا تحبون ان یغفر الله لكم ولی نخوا خوي چې الله ستاسو معافي وکي په دې خبرو الله معاف کول کوي ښا جنت نه دی هغه الله په دې خبرو ورکوي په دې خبرو دا منځ او دا روجا دا زکات او دا حج او دا جهاد دا خو الله په موږ مقرر کړی دي د دې خو په پرېښودو رانه تپوس اوس ته جنت ګټې که نه ادا څیزونه دي اوس خپلې معاشرې ته راشه که نه نن په معاشره کې د رشتہ دار سره د ټولو نه زیات نفرت د رشتہ دار سره د ټولو نه زیات دشمنی د رشتہ دار خپې وهل رشتہ دار ته کندې کنستل دومره قریبي رشتہ دار چې د رور او د خور د زوی او د مور د زوی او د پلار دا حالت د ترونو د ماما زامن اخو په معاشره کې بدترین دشمن ګڼل کېږي د پښتو معاشره ورته تربور وایي تربور په خبر ورسېد اعلان کې دا د سره په میراث کې شریک دي د دوی په میراث کې برخې دي لیکن نن دا حال او بیا په رشتہ دارۍ کې د غریب مکه الله چې بیا در باندې ټول رشتہ داران خندا در پورې کوي ملنډې در پورې کوي استهزاء در پورې کوي په غم کې د ستا شریک نی په خاده کې د شریک نی په یو سیس کې د تپوس نه کوي داسې حال وي چې کوم دی چې بس صرف په معاشره کې بېوسه شولې غریب شولې د رشتې نه لاړلې ووتلې اعلان کې دا غریب به رانږدې کې دا غریب به رانږدې کې آیت چې نازل شو آیت کې خدا و چې الا تحبون ان یغفر الله لكم ولې ته نه خوښې چې الله دې معاف کړي ابوبکر صدیق په زوره چغې والې په زوره چغې والې بلا احب ان یغفر لي زه خوښوم چې الله ما معاف کړي زه خوښوم چې الله ما معاف کړي
بیا دا خبره نه ده کړې د مخکې نه زیات مستح بن اساسه ته د مخکې نه به زیات ورکول چې مخکې به 1,000 روپۍ اوس یې ورله 2,000 کې زیات یې کړلې دا صحابه زمونږ اسلاف دي د دې صحابو په باره کې موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي اصحابي کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم زما دا صحابه په شان د ستورو دي کم پسې چې روان شو ته په هدایت نو ابو بکر پسې چې روان شي په هدایت بني دا او په یو مقام یې فرمایل وی زه 2 کسان د ځان نشاته پرېدم اقتدوا بالذین تاسو د هغه 2 کسانو اقتدا وکړئ چې هغه ما رستو پرېښودل ابوبکر و عمر ابوبکر و عمر د ابوبکر او د عمر اقتدا وکړئ د پسې روان شي د څلورمې سپارې سر لومبنی مخ دې کې دغه ماشین نه لګي یخې وګوره لومبنی مخ هغې کې چې کوم دی نو لومبنی آیت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون هرگز تزان د پارا نشي حاصلولی لن تنالوا البر هرگز نشي حاصلولی تنیکی هرگز ځان د پارا د نیک عملتیا نوم نشي راوړی دی چې زه نیک عمل یم چې تا الله تبارک وتعالی په پیرس د نیک عملو کې واچوي دا نه حاصلېږي مګر کم وخت حتی تنفقوا مما تحبون چې تر څو تاسو قربان کړي نه وي اکه څیز خرج کړي نه وي اکه څیز چې تی خوښې د مال نه زیات به د چا څه شی خوښي د مال نه زیات خو د چا څه شی نه دی خوښ مال خرج کا آیت چې نازل شو ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی زما باغ دی باغ دا باغ نومو بیروحه الله دې موږ او تاسو ته د مدینه زیارت بار بار را نصیب کی دا د مسجد نبوي ته راسه مخامخ دروازې ته بالکل مخامخ اوس خو مسجد نبوي د هغه زمانه چې ټول مدینه او هغه اوس ټول مسجد نبوي دی نو الله دې موږ او تاسو ته زیارت را نصیب کی چې یو ځای لاړ شو د مسجد نبوي په 22 نمبر گیټ باندې د کشانته د تختې گیټ چې په 22 نمبر گیټ باندې د شا طرف نه دی ورننه وځي داسې څنګه کنه نو 3 صفه یا 4 صفه چې مخکې لاړ شي داسې 2 ستنې د دې ستنو ترمنځ قالین غوړېدلې دي قالین د ټول خو د دې 2 ستنو ترمنځ پیلرو ترمنځ قالین غوړېدلې دی چې اوچت کې نو پکې 3 ګول ګول داسې د کوی سرونه لکه د کوی سر چې وي داسې غونډ ګول ماربل دی بیا داسې ګول ماربل دی زه د پیښور یو عالم د ثوابه وصل کې پیښور کې مدرس پیژندل مې عثمانیه کې ما پسې مسجد نبوي کې आवाज وی زی والحق مولوی سے بیا کینو لمزان سره بیا راته وی داسې راتوشه او راشه دغه دیدار وکا او د ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ هغه باغ وینا نو هغه باغ پدې کې د کویانو د دې ډېر خوږی وبوي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مازیګر مونږ به وکړو نو داسې به را روان شو نیغ د موسلینه داسې نو دغه باغ ته به ورننه وتو نو د دې ډېرې بهترینې کجورې مې وي نو هغه به ورته کجورې راوړي کې به خو د نبی علیه السلام به د دې کوی په غاړه کېناستو او د خپې به پکې ورښکته کړي او اوبه به یې ترې نه راوښکلې او سکلې به یې ډېرې یخې او خوږې اوبه وي او مدینه کې خو د اوبو کمې چې دا آیت نازل شو ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی یا رسول الله دا آیت نازل دی چې خپل محبوب سیزونه صدقه کې زما محبوب خدا باغ دی چې ته ورته روزانه مازیګر راځي او زی دا صدقه کول غواړم د الله په لار کې
زی د الله د رضا دپاره صدقه کوم نوم د نیکۍ حاصلوم د الله په پیرس کې د الله په رجسټر کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی واه واه دا خو ډیر بهترین مال دی داسې کار وکړه چې دا د خپل تره په زامنو باندې وویشه دا باغ نه دی دا تقسیم کا د تره په زامنو باندې نو د تره په زامنو باندې تقسیم کو خبر ورسې اوس د تره د زامنو یو بل سره دشمنی د یو بل خپیوال یو بل ته چې کوم دی کنده کنستل د یو بل د خولې نه نوړې شو کول یو بل ته چې کوم دی نو د قتل منصوبې جوړوي دومره پورې او نبی اسلام ورته دا د تره په زامنو ته ولې په مدینه کې غریبانان نو دومره غریبانانو خبر اوسلی او نبی علیہ السلام ورته دا ډیره ښکلې صدقه ده دا په خپلو رشته دارانو وکړه و ایتاء ذی القربا قریبي رشته دارانو ته ورکړه وکړه د قریبي رشته دارانو خیال وساته په دې خو به دې الله رانیسي په دې د دې خو به درنه الله تپوس کوي په قبر کې به تپوس کوي په محشر کې به تپوس کوي دا نو دا د قریبي رشته دارانو خیال ساتل او بیا خیال به هم داسې ساتي اکثر د خپلو رشته دارانو کې یو مسله بلې دا خپل رشته داران د یو بل نه ډېر څه اخلي نه د هغې وجه دی د یو بل ته پیغور کوي د یو بل باندې اثباتل کوي خبرو څه دي مړزوي کپړې خو دې زما چولي دي چپلې خو دې زما په خپو ګلي خبرو څه دي زما په روټو پایې زما په ټوکړو پایې داسې یو بل ته ستایل کوي عزیزانو په دې خبره ځان پوه کې مخکې تیرو سورت بقره کې 3 سپاره کې الله فرمایي چې کم انسان چا تر ښېګړه وکړه او بیا د هغې نه پس باطل وکړل دا لاړل ختم شو دا اوس وځېدل دا اوس وځېدل لکه څنګه چې په دنیا کې خلک وایي بعضې نیمسیز اوس وځېدو دا اوس وځېدل علما ورته قیده ایته من وی من یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن اے د ایمان خاوندانو خپل صدقې په من مباطلوي منځ باطل ته وي علما وي من احسان تم وي من نا چا چې احسان وکړو ومننا او بیا اوس باطلو فقد مننا نو د انسان باطل کړلو منه خپل احسان دا د دې معنی د من معنی راځي احسان کول د من معنی راځي باطل د من معنی راځي تبا کول من مننا ومننا فقد من منه من من ومن فقد من منه صحابه کرام ډیر ناشنا خلق تیر شوی ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې زما صحابه معیار دي معیار کته چا پسې تل غواړي کنه نو عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي وی جمدو پسې مزمړو پسې لاړ شه بیا وی دا مړ سوق دي وی اولایک اصحاب محمد دا صحابه د محمد صلی الله علیه وسلم وی دای پسې لاړ شه دای پسې لاړ شه عائشہ رضی الله تعالی عنها احسانات به کول ډیر زیات خلکو کروي لیګل خو خلکو بم عائشہ رضی الله تعالی عنها ډیر سره لیګل زکه چې خلکو ته پد د نور بیبیانو په نسبت به دې ډیر را لیګل چې دا د نبی رسول الله محبوب بیبی ده او نبی رسول الله دې کړه ډیر راضي نو دا غي غرض بداو چې نبی رسول الله به اخري نو ډیر به را لیګل عائشہ رضی الله تعالی عنها په خپل خلکو کړه لیګل چې چا به ور کړو لیګل نو هغه به پلیټ واشتو بل چا کړه به لیګلو خما شراوه چې چا به چا کړه رسولېګل نو هغه به ورته دعا کوله اوس خو چې چا کړه رسولېږي نو هغه در پسې وصل کنزلو کې اور وي د سر ولېګل په خبر اوس کلی معاشره دعاګانې به کولی عائشہ رضی الله تعالی عنها بین سي توی وی چې کله پلیټ ورکی نو د اغینه پس ورته لګه ودرېګا چې څومره دعاګانې کوي چې څومره دعاګانې کوي نو وینځه به ودرېدله
نو چې څومره دعاګانې باغیو کی چې الله دې وبخا مور پلار دې وبخا الله در سره خو کا داسې دعاګانې خلک کوي کنه وینځه براغه عائشه رضی الله تعالی عنها ته وی اغي دومره دعاګانې تا ته وکي عائشه رضی الله عنها بټورن را پاسه د مصلی به واچوله او کې بناستا او لاس به اوچت کو او چې څومره دعاګانې باغی کړې وي دومره دعاګانې به عائشه رضی الله عنها غي ته وکي او بیا به اخر کې وی یا الله دا چې ما دعاګانې وکي دا د غي د دعاګانو په بدل کې مې وکي او هغه چې ما سور لګلی امې د دعا لپاره نو لګلی امې د دعا لپاره نو لګلی تاریخ گواره چې صحابه چا سره مخ کړي دی ورته نه دی ویلي چې دواره لکوا دواره دې مرلني ولی چې دعا دې په اوغختل دام بدل شو بس خبره ختمه شو بس چې دعا درلو کړل بس بدل تا ته ملو شو بس خبره ختمه شو دعا یې په نه غوښته دا او یا الله ما چې سور لګلیو دا می خالص تا د رضا لپاره ور لګلیو سورته دهر کې الله تبارک وتعالى په هغه آیت نازل کو آیت ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا بیا ورپسې وی انما نطعمكم لوجه الله دای په یتیمانانو مسکینانو کندو باندې دای په غریبانانو باندې خوراکونه کوي چې کله په غریبانانو خوراکو کی اخر کې وی انما نطعمكم ووره یاد شه دا ما چې پتا سو خوراک وکړلو دا مونږ چې تاسو ته کم خیرات کړو کم خوراک مو در کړو لوجه الله دا خالص د الله د رضا د پاره لا نريد منكم جزاء ولا شکورا پدې باندې مونږه نس قسم بدل غواړو نه دعاګانې غواړو نه شکریا غواړو نه مننه غواړو اسم نه غواړو پدې نه غواړو دا مسره پاره کړی خالص د الله د رضا پاره چې ته په سو غواړي بیا خدای الله رضا ختم شو بیا خدای غیر پاره شو کنه دا غیر پاره شو نو دا د صحابه کرامو طریقې کار داو دا زمونږ اسلام دا زمونږ مین دي دای پس مونږ ته نبی رسول الله ویلي روان شي دای باندې کتابونه لیکلي شوی دي سیر صحابیات د صحابیاتو سیرت عائشه د عائشه رضی الله تعالی عنها سیرت مکمل بیل ملاویږي کتاب روړ خپل کور کې کېدا خپل لور ته خپل خور ته خپل مور ته خپل چکم دینو رشتہ دارانو تعلقدار په کور کې څه سره کمی زنانه دي ایته پیش کا ودا اخلاق وګورو دا پزان کې راولا دا اخلاق خبر اورسي دا نه چې گاونډیان بستانه تنګي گاونډیان بستانه په اور کې ولاړي نو دې ذکر کړل دا یو داسې لفظ دی چې په دې باندې څومره باس کینو بس کوا لکه څنګه چې دا مخکې الفاظو په خبر اورسي و ایتاء ذی القربى او الله تاسو ته حکم کوي ایتاء د ورکولو ذی القربى قریب رشتہ دارانو ته ارث قریب رشتہ دارانو ته ارث ورکا چې سدي په وس کې ولا ورکا الله دې عمل کولو توفیق راکړي